السلام علیکم ډیر ویورز. نن زموږ ټاپک دی فاست ټینس. فاست ټینس تیر زمانه ته وایي. په دې کې موږ د تیر زمانه د کارونو باره کې خبره کوو. پاست ټینس هم په څلورو سب ټینسز باندې مشتمل دی. فاست انډیپینډنٹ، فاست کنټینیوس، فاست پرفیکټ، فاست پرفیکټ کنټینیوس. ان شاء الله یو بترې په تفصیل سره وایو. فاست انډیپینډنٹ ټینس. فاست انډیپینډنٹ ټینس ته سمپل پاست ټینس هم وایي. یوزز وایو. پاست انډیپینډنٹ ټینس زموږ سره د پاست ایکشنز د بیانولو لپاره استعمالیږي. کوم کارونه چې په تیر زمانه کې شوي وي د هغې د بیانولو لپاره استعمالیږي. لکه مثلا هغه ډوډۍ وخوړله. He ate the food. هغه ډوډۍ وخوړله. He ate the food. موږ یو فلم وکاتو. ختم هم کو. We watched a movie. بل د تیر زمانې د عادت دپاره چې تیر زمانه کې د یو کس یا د یو څیز عادت وي خو اوس یې نه کوي. مثلا he visited temples frequently. هغه به اکثر مندرونو ته تلو. مندرونو ته به تلو خو اوس چې کومه دی مندرونو ته نه ځي. په تیر زمانه کې د هغه د عادت و چې اکثر به مندرونو ته تلو خو اوس نه ځي. مین ورب اینډ هیلپینګ ورب. په دې پاست انډیپینډنٹ ټینس کې د ورب دویم حالت یعنی سیکنډ فارم آف د ورب به طور مین ورب استعمالیږي خو صرف په پازیټیو جملو کې استعمالیږي. په نیگیټیو او انټراګیټیو جملو کې ډیډ به طور هیلپینګ ورب استعمالیږي او ورسره د ورب فرست فارم لګي. مطلب دا سیکنډ فارم آف د ورب چې کوم دی دا زموږ سره په نیگیټیو او انټراګیټیو جملو کې نه لګي. دا صرف زموږ سره په پازیټیو جملو کې د فاست انډیپینډنٹ ټینس لګي. دا قسم نور ټینسونو کې نشته. دا صرف په فاست انډیپینډنٹ ټینس کې دی چې سیکنډ فارم اف د ورب په پازیټیو سنټنسز کې لګي او په نیگیټیو او انټراګیټیو سنټنسز کې فرست فارم اف د ورب لګي. اکثر خلک دا غلطي کوي چې نیگیټیو او انټراګیټیو جملو کې هم د ورب دویم حالت استعمالوي. So don't use second form of the verb in negative and interrogative sentences of the past tense. Positive sentences. په دې ټینس کې چې کله هم پازیټیو جملې جوړو نو اول سبجیکټ لګو، بیا د ورب دویم حالت لګو، بیا پسې آبجیکټ یا کمپلیمنٹ. مثلا هغې جامې وینځلې. هغې نو هغې د جمله کې سبجیکټ دی شي، وینځلې ورب دی. او په فاست انډیپینډنٹ ټینس کې په پازیټیو جملو کې موږ د ورب دویم حالت استعمالو. مثلا واش، واشت. نو شي واشت کپړې آبجیکټ دی د کلاتس. هغې کپړې وینځلې. شي واشت د کلاتس. بل مثال هغه موبایل فون خرڅ کړه. هغه هی خرڅ کړه ورب دی سولډ د سیل سیکنډ فارم دی. موبایل فون آبجیکټ دی د موبایل فون. He sold the mobile phone. Negative sentences. په دې ټینس کې چې کله موږ نیگیټیو سنټنسز جوړو نو اول سبجیکټ بیا هیلپینګ ورب ډیډ. کو تاسو خیال ونه په پازیټیو جملو کې زموږ سره هیڅ قسمه هیلپینګ ورب نه و لکه د پریزنټ انډیپینډنٹ ټینس په شان. خو په نیگیټیو او انټراګیټیو سنټنسز کې چې کومه دی موږ ډیډ به طور هیلپینګ ورب استعمالو. بیا ورپسې ناٹ، بیا د ورب اولنۍ حالت. وینئ د ورب اولنۍ حالت په پازیټیو جملو کې د ورب سیکنډ حالت، په نیگیټیو او انټراګیټیو جملو کې د ورب اولنۍ حالت، بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ. مثلا هغې جامې نه دي وینځلې. شي ډیډنټ یا شي ډیډ ناٹ واش د کلاتس. فرست فارم آف د ورب واش، ناٹ سیکنډ فارم واشت. بل مثال هغه موبایل نه دی خرڅ کړی. He did not sell the mobile phone. Interrogative sentences. دې ټینس کې چې کله موږ انټراګیټیو سنټنس جوړو نو هیلپینګ ورب د جملې سر له راولو ډیډ، بیا سبجیکټ، بیا د ورب اولنۍ حالت، بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ او په آخره کې سوالی نشان لګو ځکه چې په انټراګیټیو سنټنسز کې پوښتنه کیږي. مثلا آیا هغې جامې وینځلې دي؟ سوال کیږي کنه آیا هغې جامې وینځلې دي. ډیډ شي واش د کلاتس. نو اول هم ډیډ ولګو، بیا هم سبجیکټ شي ولګو، بیا هم ورب فرست فارم ولګو واش او په آخره کې هم آبجیکټ ولګو، بیا هم آبجیکټ ولګو د کلاس او په آخره کې هم پسې سوالی نشان ولګو. آیا هغه موبایل خرڅ کړو؟ Did he sell the mobile phone? Subscribe us and click on bell button to get every new video.